د پاکستان د پی آی ای شرکت په پروازونو بندیز نور هم وغځید. قطر کې مذاکراتي ډلې نن لومړنۍ ناسته ترسره کوي. د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ دوه مهمو خبرونو ته. اروپایي ټولنې پریکړه کړې چې خپلو غړو هیوادونو ته د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای پر ورتګ بندیز ته دوام ورکړي او د پاکستان د هوایي چلند له چارواکو یې غوښتي چې د سوداګریزو پیلوټانو د اسنادو ستونزه د حل کړي. د اروپایي ټولنې د هوایي چلند ادارې د پاکستان د هوایي چلند ادارې لخوا د پروازونو د خوندیتوب او د پایلوټانو د اسنادو د شفافیت په برخه کې شک ښودلی دی. د پاکستان د پی آی ای شرکت لخوا پروازونه اوس نه یوازې د نړۍ ګڼو هیوادونو ته بند شوي، بلکې په پاکستان کې دننه هم تر پخوا ډیر کم شوي او له کراچۍ بهر یې د سیند په نورو سیمو کې خپل ټول دفترونه بند کړي دي. اروپایي ټولنې د 13 جولای میاشتې پر لومړۍ نیټه وروسته له هغې د پی آی ای شرکت پروازونه له خپلو غړو هیوادونو بند کړل چې د پاکستان د هوایي چلند ادارې مشر پارلمان ته وویل چې د هیواد د 262 پایلوټانو اسناد یې چولي دي. قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیم غړي وایي په پام کې ده چې نن ټاکل شوې مشترکه کاري ډله لومړنۍ ناسته ترسره کړي. د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم لومړیتوب ورباندې، خو طالبانو ته نږدې کسان وایي دغه ډله له تور لیست څخه د خپلو مشرانو لرې کول او د پاتې کسانو خوشي کول مهم بولي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي هم مني چې وربند به د مذاکراتو یوه برخه وي، خو په وینا یې نور مسایل هم شته چې باید په اجنډا کې شامل شي. له دې سره هممهاله یو شمېر سیاسي څیرو ته بلنه ورکړل شوې چې نن د ملي مسلې عالي شورا په لومړنۍ ناسته کې برخه واخلي. په قطر کې د صلح بین الافغاني مذاکراتو پر کړنلاره بحث له 2 میاشتو زیات وخت واخیست، خو به کتل شي چې د مذاکراتو پر اجنډا پیلېدونکی بحث به څومره وخت واخلي. لیدونکو له ملته مننه، ښې چارې.